قدرمنو لیدونکو مینوالو در سره واده کړې وه چې اوس به واپس راځو د لیاقت علي خان په هغو ایوارډونو خبره کوو چې په دغه مصورتوب کې د ژوند تیر که او دغه عکاسي د وکړله د ټولې دنیا یې وکړله د بوټي یې وکړله د انسانانو یې وکړله نو ده ته په دغه شعبه کې په دغه کار کې څومره ایوارډونه دي دا د حیرانتوب خبره ده دا به چا نه وي اخیستې تر نن پورې پوښتنه ترې کوو چې څو ایوارډه دي او څومره خلکو در سره مینه وکړه او دې هنر سره چې تا مینه وکړه تا سره یې څومره مینه وکړه یو ځل بیا لیاقت علي خان په همدې اوس خبره کوو چې خپرونه به هم راغونډوو تا ته په دغه کار کې چې ته مصور او تا ته په دې کې څومره ایوارډونه درکړل شوي دي اوسه پورې 65 شپېته ایوارډه ما ته میلاو 65 شپېته ایوارډه زه دې هم حیران کړم چې په دې هنر کې 65 شپېته ایوارډه زه نه ما خو چېرته نه دي اورېدلي چې چا دومره ایوارډونه اخیستي وي بجې الحمدلله دا بیرون ملک اور خپل ملک کې ما ته میلاو دي او الحمدلله دین علاوه ما دا سرټیفکیټ چې ما ته میلاو دي دیګه اماراتو کې کلچر فاؤنډیشن ابوظبي ماسټر ډیګري سرټیفکیټ ما ته راکړی فنان ها جی دا غوټولو نه فنان څه شي ته وایي ماسټر ته وایي جی ماسټر لکه ماسټر د استاد څه وي هغه ته فنان وایي فنان ورته وایي او ته هغه استادانو کې حساب شوی وي چې د مینې د محبت تصویرونه جوړې جی الحمدلله ما هلته ډیر کار کړی دی او هغو خلکو ته یو نه یو نوی کار ما ښودلی دی دغه وروستو چې څومره ایوارډونه لګېدلي دي دا د هغو 15 شپېته ایوارډونو نه دي خو د دې تر څنګ نه په کور کې به هم در سره ایوارډونه وي چې هغه به ډېره محفوظ کېدل پکار وي چې هغه وساتل بلکل جی ما سره الحمدلله دینه زیات ایوارډ کور کې هم پرته دي هغه کې لکه سرو زر هم دي او ډېر ستر ګفټ میلاو دي ما ته الحمدلله باجي الله ډېره مهرباني دي ما ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې آباد اوسې تل دې ژوندی وي خوشحاله دې وي روغ ژوند ولري ته دا راته وایې چې اولنی هیوارډ چې تا ته میلاو شو هغه د کوم ځای نه میلاو شو او څنګه میلاو شته باجي پہلا پختو فلم یوسف خان شیربانو دی پہلا ایڈورٹائزمنٹ ما کړی و او پورا فرنټیر کې لکه دا ټول کنټریکټ ما سره و نو الحمدلله یو خو پہلا فلم و بیا زه هغه وخت بلکل ځوان وم ما شوق ډېر زیات و شپه ریز ما هغه باندې کار وکړو او الحمدلله هغه پہلا ایوارډ ما ته 73 کې کله چې دغه جی مخامخ لګېدلی جی ها بلکل ښه کله چې تا ته دغه ایوارډ میلاو شو نو ته څومره خوشحاله وي په هغه ټیم باندې چې زما د ګوتو قیمت مې کړې ده او نن د هغې راته یو څه ښکلا مینه په بدل کې میلاویږي رښتیا خبره وکړم ما عمر ډېر کم و خو ایوارډ راته میلاو شو خو هغه وخت ما ته دا پته نه لګېده چې ایوارډ ویلیو څه دی زه ډېر مطلب هغه وخت تقریبا ما 21 سال به عمر وي او بیا هغه نه پس لکه څه امارات ته لاړم او پهله ما ته کلچر فاؤنډیشن ابوظبي اور پاکستان مرکز نه ته بیسټ سروسز ایوارډ میلاو شو نو هغه وخت ډېر خلک ما ته مبارکي ته راغلل هله ما ته پته ولګي چې یاره د ایوارډ خو ډېر ویلیو دی هغه نه پس به ما جمع کړي دي نه نو ما سره ډېر ایوارډ خو همداسې لاړو ډېر ایوارډونه که لاړ دي ته یې په ځان ته خپله یو ایوارډ چې مثالي ژوندی دلته ژوندی مثالي زموږ دپاره تل دې ژوندی وي ته دا راته د خپلو شاګردانو نه چې دلته راځي که هغو کې خدای وکړي چې داسې یو ځوان پیدا شي داسې یوه پیغله پیدا شي او تورسرې زمونږ چې دی کې دي هغه هم یو ایوارډ واخلي او ستا شاګرد وي هغه ورځ به څومره خوشحاله وي بلکل جی ما دې دپاره دا خپل دا سټایل چې دی دا بچو ته ټرانسفر کوم لګیا ما ویلې چې دا سړی چې ځان سره ویسي نه څه فایده نه شوه الحمدلله دوره ښه کار کوي لګیا یو زده کوي یو کار هغه باندې ما ته امید دی چې انشاءالله دا به مخکې
15 کالو کې ایوارډ یافته آرټسټان. واه واه واه، خدای دې وکړي دا ارمان دې خدای پوره کا، او بس زمونږ درته دعاوې دي. دا راته ووایه چې دغلته وروستو زمونږ دا یو دروازه ده چې ډبل روډونه پې تیر شوي دي، او دغه دروازه چې ده دا د کوم ځای ده؟ دا ما هغه دپاره جوړ کړی دا غلام بانډې والا های وے لاره ده د پنډۍ روډ باندې. ما دا خیال و چې یاره داسې شی یو کوهاټ کې جوړ شي چې پورا پاکستان کې یو یادګار وي. او دا کمشنر صاحب، مو ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب ټولو لیدلی دی. هغه وخت هغه ولو چې بالکل دا انشاءالله جوړو، خو لا اوسه پورې دې باندې څه کار نه ده شوی. یعنې تا مخکې نه ورته دا نقشه جوړه کړله چې داسې کوارټ ته چې څوک داخلیږي په داسې ګیټ دې داخل شي، یو ښایسته دروازه دې ولري. او ډېره مننه کوم دا هم د دې وطن سره د دې خلکو سره ستا مینه ده. نو څه ګورې دا دروازه به هم جوړه شي؟ انشاءالله جی انشاءالله امید خو لرو چې دې باندې به کار کوي، ولې چې هغو ما سره وعده کړې ده. او ما دا بغیر څه فیس نه، لکه دی زه هېڅ ډیمانډ نه کوم، بلکې زه وایم چې که ما ته خدمت موقع راکړي چې زه خپله ودرېږم او دا ډېرې کمو پیسو کې جوړ کړم. انشاءالله جی بس انشاءالله دغه ژوند داسې ده، څه ارمانونه پوره شي او څه خدای مکه یو انسان یوسي د ځان سره. خو بهرحال ته دا راته ووایه چې دلته په دې کوارټ کې دننه د دې ځي خلک چې کوم دي، واکداران چې کوم دي دلته وخت په وخت چې راځي په کرسیو بدلیږي را بدلیږي، دې خلکو هم تا ته ایوارډونه درکړي دي؟ مو ایم پی اے صاحب چې نوی نوی راغلو دو یو کوهاټ دپاره یو ایوارډ مو ته راکړی دی. او دې فوجیانو باقاعده لکه 23 مارچ باندې ما ته ایوارډ راکړی دی. او نور دې نه علاوه لکه بس دا څه کومې فنکشن کېږي هغو کې هغو مو هېروي نه. 6 ستمبر باندې ما ته او ما مسز چې دی هغه ډي او کوهاټ د ډسټرکټ ایجوکیشن افسر مو دواړو ته ایوارډ ملاوه دی. ډېر ښه چې بیا یې هم یاد کړي، او داسې خلک به تل یادوو او مینه به ورسره کوو. ښه ته دا راته ووایه چې دلته ته دا کله جوړ کړي، دا تصویران جوړ کړي، نو بیا دا هم داسې یو څه دلته لرئ، تاسو خپله ټولنه لرئ چې دغه تصویران چې تاسو په لاس جوړ کړي دي او دا خرڅ شي، د خرڅ دپاره مخکې کویه، او که نه وي جوړه څه غوښتنه لرئ؟ خبره دا دی چې ما دا وروسته 2 ایگزیبیشن دیزه وکړو. هغه ایشیا فاونډیشن دا معذور بچو دپاره ما هغو ته پینټنګ ورکړي وو، مالو 50% به بچو ته ورکوم. خو کوهاټ کې دوره د شي شوق لري یا نه لري، خو پینټنګ اخیستنو دو ته بالکل پته نه وه. نو 40,000 روپیو پینټنګ خرچوي، ما ټولې پیسې هغو بچیو ته ورکړې. واه 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 واه، تا چې په د ګوتو هغه قیمت دې کړی و، خرڅ دې کړه، تا ټولو هغه بچیانو ته بیچارهو ته چې ورته منظورې مو کړې، ور مو کړلې، د دې اجر دې پاک الله تا ته درکړي. آمین جی آمین، ډېره مهرباني ستاسو جی. ښه ته دا راته وایه اخري پوښتنه به مو دا وي چې تاسو څه غواړئ د دې دپاره یو مارکیټ بازار څومره ضروري ده چې جوړ شي؟ یاره مو خو ګورنمنټ ته دا وایي چې وګورئ دا تاسو دوره آرټ ارګنایزیشنز او هغه جوړ کړي دي، کم از کم هغه کې موږ ته دا احساس راکوي چې موږ کو آرټ کې یو داسې ځای وي چې هلته د آرټ بچي آرټ هم زده کوي، او هغو دا ایگزیبیشن هم کېږي، هغو د لاس جوړ شوي فن پارې او دا ماډل دا شیونه پرته وي چې بهر نه خلق راځي، هغو ته پته لګي چې ها یار دا دیزه کوهاټ کې هم داسې فنکاران شته. او بس مو هم دغه امداد غواړو، مو نور څه لالچ نه لرو جی. بالکل دغه بازار د دې دپاره ضروري ده چې دا جوړ شي، او همدغه مو غوښتنه ده، او دا مو هم غوښتنه ده چې تاسو دلته څه جوړوئ د دې خپل وطن دپاره د دغې کوهاټ نمایندګي کوئ، په یو داسې هنر کې کوئ چې هغه د مینې ده، د محبت ده. نړۍ مننه مو کومه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، بیا به راځو، بیا به تاسو سره ډېره مهرباني، ډېره مهرباني، کله راځئ، هر کله راځئ، او موږ به تاسو انشاءالله همدغه شانته استقبال کوو. خدای تاسو
آباد لره تاسو دا خدای تاسو له ډېرې کامیابیانې ورکړه تاسو دومره محنت کوئ دا مو ستاسو ته دعا ده کور مو ودان د الله په امان بیا به راځو بیا به ګپ لګوو انشاءالله تاسو سره ډېرې خبرې دي ډېر کار ده په دې کار باندې به که ورځ ولګوو که دوه ولګوو نه کېږي خو بیا به هم هڅه کوو کور مو ودان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ قدرمنو لیدونکو د افغان ټي وي مینوالو کوشش مو وکړه چې څومره خبرې کېدي هغه مو وکړي خو بیا مو هم نه هیروو بیا به راځو درته وخت په وخت باندې به درته معلومات راوړو هغه معلومات به راوړو چې زمونږ دغه ولس دپاره کار کوي او ولس دپاره همیشه کار کړی ده او دغه خلک به مخ ته راوړو کوشش مو همدغه ده دا چې څه تاسو ولیدل دا ایواډونه لګېدلي دي دلته دا د ګوتو هغه همت ده هغه ښایست ده چې ده ته یې بخلی ده او زه بیا هم د ده نه مننه کوم چې موږ ته یې ټیم راکړه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ تل اوسئ او چې چېرته یې زما دا دعا ده د صحت په جامو کې پټ اوسیږي خپل کور به حبیب مسافر ته اجازت ورکوي د بلې خپرونې په انتظار اوسیږئ بیا به مو کوشش وي چې د یو بل شخصیت سره مخامخ کومه کور مو ودان په الله مو سپارم